نن د پولیو د ټیم د خوا څخه زموږ د افغان کډوالو سره دغه د ناستې جریان لري چې په دې باندې زموږ د افغان کډوالو کمیونټي چې کوم د کوم مشران چې دي هغه ناست دي د دوی څخه د کومک یا د مرستې غوښتنه کیږي. خو زه د پولیو ټول ټیم د بلوچستان په سطح کوي که د ضلعې په سطح باندې وي زه دوی ټولو ته دا ډاډ ورکوم چې زموږ د افغان کډوالو کوم مشران چې دي کوم استازي چې دي دا د پولیو خپل کوم سیټ اپ چې دی یا کوم سټاف چې دی هغه ناست دی. دا خبره ما په هر میټینګ کې په ډاډ کړې ده پوس ولې چې کوم وخت د پولیو په اړوند باندې میټینګ وي د ضلعې په سطح یا د تحصیل په سطح ما دا خبره کړې ده چې زموږ د افغان کډوالو بیا خاص کر د زموږ د کوم د پښین په ضلع کې چې کوم پنډغالي دي هغه خلک دومره همدردي د خپلو بچیانو د تحفظ سره لري چې یو کوچنی پیدا سي یا په یو کورنۍ کې یو څوک داسي چې مقصد دلته خو روایات دي مختلفې نظریې دي مختلف د خلکو سوچ فکر دی یعنی فرضاً که یو کوچنی واکسین نه ورکوي یا د کوم واکسینونه یا د پولیو څاڅکي چې ورکول کېږي کترې ورکول کېږي هغه مخالفت وکړي یعنی د هر کلي کوم سپین ږیری چې دی یا مشر چې دی هغه که د مسجد په سطح وي که د علاقې په سطح وي هغه خپله د پولیو د ټیمه سره ځي او دغه مشکل ورالوي. نو دا د پښین په ضلع کې یعنی دا موږ په ډاډ وایو چې شکر الحمدلله پر نورو ضلعو کې کیسونه راغلي زموږ په افغان کډوالو کې نه دی راغلی. نو بیا هم زه د دغه میسج د لارې څخه خپلو ټولو افغان کډوالو ته هغه که د بلوچستان په هره نقطه کې وي یا په هره سیمه کې وي یا که په پاکستان کې وي زموږ د دوی څخه د افغانیت په خاطر باندې د کډوالۍ په چاپیریال کې دا غوښتنه ده چې تاسې خپلو د بچیانو ساتنې ته پاملرنه وکړئ او خپل بچیان ته چې کوم واکسینونه پر ورکول کېږي یا د پولیو کترې ورکول کېږي تاسې باید د پولیو د ټیمونه چې کوم درځي د هغو سره همکاره اوسېږئ. یعنی زه د یو کیمپ نوم اخلم چې هغه سرانان پنډغالی دی زموږ د سرانانو پنډغالي کمیونټي دغه چې ناسته ده دغه ده یعنی دا ګرده تعلیم یافته نه دي اکثره چې دی پوس ولې بې تعلیمه دي خو بیا هم زموږ کیمپ زموږ د بچیانو مستقبل یې داسې ساتلی شکر الحمدلله په دا 40 کاله کې داسې کیس نه دی راغلی چې یا موږ ته د پولیو ټیم ودرېږي یا بله اداره ودرېږي چې یاره تاسې دغه د قانون خلاف ورزي کار کړی دی یا مو زموږ د خپلو بچیانو مستقبل ته کتنه نه ده کړې. دا اوس دغه مخامخ چې ناست دي دا زما بچیان دي ما د دغه دپاره ویستلي سټارټ مې د دغه څخه کېږي. نو پر نوم تاریخ باندې بیا هم د ټولو افغان کډوالو سم دا هیله او غوښتنه ده چې تاسې خپل د بچیانو وصیت ته پاملرنه وکړي او هر وخت چې د کال په هر موسم کې کوم کمپاینونه شروع کېږي د هغو مرستندوی اوسېږي. مننه.